Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د Python comparison operators. نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کوو چې موږ سره سیکنډ ټایپ اف اپریټرز کوم د Python راغلي دي هغه موږ سره د comparison operators. دلته موږ سره ډیفینیشن راغلی دی comparison operator are used to compare two values. اوس موږ سره چې کوم دلته دا comparison operators دي نو دا څه کوي دا کمپیر کوي مطلب دا comparison operator دی لپاره یوز کیږي چې یو دوه ویلیو موږ خپلو کې څوک د هغې comparison وکړو ټیک ته کنه نو دلته څه وایي په دې کې چې operators are used to compare two values مطلب دا دی چې موږ سره یو دوه ویلیو به داسې کوي خپلو کې به کمپیر کوي it either returns true or false. اوس د دغه دوه ویلیو کمپیریزن چې کله مونږ وکړو او د هغې نه بعد مونږ ته څه ریزلټ میلو شي دغه ریزلټ به مونږ سره ریټرن کوي په څه کې په ټرو کې یا په فالس کې اوس دا ریزلټ به ما سره څه ملاویږي ټرو به ملاویږي لا به سره فالس ملاویږي خو اکورډینګ ټو دی کنډیشن د څه په بیس باندې د کنډیشن په بیس باندې مطلب دا دی چې مونږ سره په دې کې یو دوه ویلیوز وي ټیک ته کنه اوس دغه دوه ویلیوز به اکورډینګ ټو کنډیشن د دې چیکینګ کیږي ټیک ته کمپیریزن به کیږي نو چې اوس موږ سره د دې دا کم ریزلټ راځي دا ریزلټ موږ سره ریټرن کیږي نو هغه په څه کې وي په ټرو کې به یا لا به په فالس کې وي ټیک ته کنه اوس دلته موږ وګورو اپریټرز دی د شانتي نیم دی ساين ټیکس پکې موږ سره راغلي دي نو وګورو دلته ایکوال دلته موږ سره چې کوم دا ډبل ایکوال دی په Python کې چې کله موږ ډبل ایکوال ولګو نو اټس مین چې دا یو ویلیو موږ سره برابر سره د دې بلې ویلیو ده لکه دلته ما سره ایکوال راغلی په ایکوال کې دلته فور ایگزامپل ما سره یو دوه ویریبل دي یو ایکس دی بل پکې څه دی وای دی نو زه چې دا ایکس ما سره ایکوال دی د څه د وای نو دا پکې موږ سره چې کوم دی نو دا کمپیریزن دی مطلب موږ د دې ایکس او د وای د دې کمپیریزن وکړو چې موږ سره دا ایکس برابر د سره د وای دی ټیک ته کنه سیم اس موږ سره بل ټایپ دی هغه ته وایو ناٹ ایکوال سو لګو ناٹ ایکوال دا به موږ سره چې کوم دا ایکسکلیمیشن مارک راغلی دا به موږ سره راغلی دی ناٹ ایکوال دی سیم اس موږ سره ګریټر دین دی لکه اوس فور ایگزامپل موږ چې ایکس ګریټر دین وای ایکس لم ویلیو ورکړی دا او وای لم ویلیو ورکړی دا کمپیریزن موږ کو چې ایکس موږ سره دی ګریټر دین وای سیم اس موږ سره لیس دین دی ګریټر دین ایکوال دی لیس دین ایکوال دی دا به موږ سره راغلی دی کمپیریزن اپریټرز راغلی دی ټیک ته کنه نو دا کانسپټ موږ سره د سره لپاره دی د کمپیریزن اپریټرز لپاره دی په کمپیریزن اپریټرز کې موږ کو د یو دوه ویلیو کمپیریزن کو سکو کمپیریزن کو آیا دا ویلیو موږ سره ایکوال دی ناٹ ایکوال دی ګریټر دین دی لیس دین دی نو دا به موږ سره سړي کمپیریزن دی پریکټیکل اگزامپل ترازو فایچام به اوپن کو دلته براشو فولډر باندې کلیک کو رائټ په کلیک کو سیم اس زرالم دلته مې کلیک کو نیو تا نیو کې Python فایل بوالو او دلته ما ولیکلو COMP لایک ما کمپیریزن ډاټا PY ٹھیک تھا کنا سیم اس دلته رالم سکرین مې رازوم کو فور ایگزامپل مونږه یو دوه ویریبل واغشتل یو مې x واغشتو هغې ته مې اساین کو 5 ټیک ته کنه سیم اس بل مې یو y ویریبل واغشتو او هغې ته مې اساین کو 7 ورته اساین کو اټس مین چې موږ سره په x کې 5 سٹور دی او په y کې موږ سره سٹور دی 7 سٹور دی او زه رالم کمپیریزن اپریټر موږ سره کم دی دلته لکشان وګورو نو یو پکې موږ سره ډومبه چې کم دی ډبل ایکوال دی دلته ځان سره په کمنټس کې لیکو یو ډبل ایکوال ټو دی بل پکې موږ سره چې کم دی هغه دی ناٹ ایکوال ټو دی ټیک ته کنه بیا سیم اس موږ سره ګریټر دین دی کاما ګریټر دین کاما لیس دین دی پکې موږ سره بل ټایپ چې موږ سره په دې کې کم دی نو ګریټر دین ایکوال دی او لیس دین ایکوال دی لایک دلته مو لګو چې ګریټر دین ایکوال کاما لیس دین ایکوال نو دا به موږ سره راغلي کمپیریزن اپریټرز راغلي دي دلته پریکټیکل اگزامپل چې موږ سره کم د دې دی لایک د x ویلیو ما 5 واغشتو د y ویلیو مې واغشت 7 مې واغشته فور ایگزامپل زه دلته رالم پرنټ فنکشن مې واغشتو دلته د کمپیریزن کوم لایک ما دلته ولیکل چې x ډبل ایکوال ټو y اټس مین چې موږ سره دا x برابر سي د y دی نو که موږ دلته وګورو د x ویلیو 5 تا او د y ویلیو پکې موږ سره 7 راغلی نو که راشم رائټ کلیک کوم پروګرام رن کو دلته نو ما ته بس شو کیږي فالس راته شو کیږي فالس راته ولې شو کیږي فالس راته ځکه شو کیږي چې موږ سره کم دا کمپیریزن دی موږ او ورته چې دا x برابر د سي د y دی
سیم اس چې دلته وګورو نو د x ویلیو پکې موږ سره 5 ته او د y ویلیو پکې سره 7 ده نو ځکه دلته موږ ته څه ملاویږي فالس راته ملاویږي بیا پکې موږ سره ناٹ ایکول دی لایک ما دلته ولیکلو پرنٹ او دلته موږ چې x ناٹ ایکول ټو y نو د دې به موږ سره څه ریزلټ راځي که رائټ کلیک کوم پروګرام دلته نه رن کو نو ما ته به دلته څه شو کیږي آوټپوټ باندې دلته وګورو نو څه شو کیږي ټرو راته شو کیږي او ځکه راته ټرو شو کیږي چې دلته صفا موږ ته پته لګیږي چې دا x موږ سره برابر د y نه دی که زه راشم دلته د y دا ویلیو 5 کم مطلب دا چې د x مم 5 کا د y مم 5 کا اوس پر عالم دلته پروګرام رن کړو اوس پس شو کیږي فالس راته شو کیږي اوس ورته معنی چې x ناٹ ایکوال ټو y خو دلته موږ وروندا x برابر د y دی صحیح دی کنه نو دا به موږ سره راغلي دي کمپیریزن اپریټرز دی بیا سیم اس ز دلته رالما بل کمپیریزن اپریټر الو نو فرند فنکشن موالو او دلته ما ورته چې x greater than y لایک د x تا ویلیو پکې ما څه کا دا پکې ما 10 کړه دلته د موږ چې x greater than y نو موږ د x ویلیو پکې 10 د y پکې سره 5 تا نو د دې ریزلټ به موږ د بس کې ملاويږي ټرو کې ورته ملاويږي رائټ په کلیک کو پروګرام برن کو موږ د بس دلته چې دا پکې موږ سره څه دی ټرو دی پکې ورته وره سیمستر دا پکې فال شو دا پکې ټرو شو دا پکې موږ سره بل ټرو رالو بیا دلته رالم پرنٹ فنکشن مې واغ شو دلته ورته ما وې چې موږ ته سو حیا د x ویلو نو که زوی ما چې x less than y x less than y x less than y موږ ولګو نو موږ سره less than اپریټر دی کنه اوس موږ چې x less than y نو د x ویلو 10 دا د y ویلو پکې 5 تا نو کله دلته موږ راشو پروګرام رن کو چیک کو نو ما د وسه شو کیږي فالس په شروع کیږي ځکه چې x موږ سره greater than څه دی y دی سیمستر بیا موږ سره دلته رالم پرنٹ فنکشن مې واغشتو او موږ سره بل راغلی دی چې x greater than یا equals to y داس एग्जांपल مې وکړ رائټ مې کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو نو موږ ته شو کیږي ټرو راته شو کیږي سیم اس بیا رالم دلته پرنٹ فنکشن مې واغشتو او دلته موږ سره راغلی لیس دین دی نو که راشم دلته ولیکم چې x less than یا equal to y دلته راشو پروګرام رن کو نو موږ ته شو کیږي فالس راته شو کیږي نو اټس مین دا به موږ سره دلته سدي مین چې کم راغلی دا پکې دی ته موږ وایو کمپیریزن اپریټر ورته وایو کمپیریزن اپریټر ورته وایو په دې کې موږ کو د ویلیوز کمپیریزن کو چې موږ سره پکې دا ټرو دا پکې فالس تا دا شان دی ډبل ایکوال ټو ساين شو موږ سره دغه چې ناٹ ایکوال ټو ساين بل ګریټر دین شو لیس دین شو ګریټر دین ایکوال شو لیس دین ایکوال شو دا ټول پکې موږ سره سدي کمپیریزن اپریټر دی ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د اپریټرز نیکسٹ ټاپک کو والسلام